بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او وخت بخیر ټولو ته. هیله منده یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تېرې جلسه کې موږ 14 څپرکی پیل کړ چې په هغه کې مصنوعي پولیمرونه همداسې د جمعي پولیمرونه په اړه وویل. ګرانو زده کوونکو، نننۍ جلسه کې موږ د پولی ایتلین په اړه وایو. پولی ایتلین څه ته وایي؟ د دې په اړه وایو. په 215مه پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، تېره جلسه کې هم موږ د پولی ایتلین د دې فورمول په اړه وویل. کله چې پولیمرایزیشن شي د هغه نه پولی ایتلین یو مونومیر چې ایتلین ده، کله چې پولیمرایزیشن شي د هغه نه پولی ایتلین لاسته راځي چې دا معمولا د پلاستیکي لوښو په جوړولو کې، پلاستیکي بوتلونه همداسې په پایپ جوړولو کې د دې نه استفاده کیږي. نو اوس مفصل معلومات چې دا کوم شرایط ته ضرورت لري، بل دا څو ډوله دي، د دې شکلونه څو ډوله دي، د دې په اړه وایو. ګرانو زده کوونکو، که یو ځلې بیا خلاصه ولیکم، داسې دا څه ده؟ ایتلین CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 د دې نوم ایتلین. البته دلته N دانه N مونږ ته معلومه نه ده. دا کله چې پولیمرایزیشن کیږي، کله چې دا پولیمرایزیشن کیږي دا شرایط ته ضرورت لري. شرایط څه ده؟ هم حرارت یا تودوخه او هم فشار. تودوخه باید 250 سانتیگراد او فشار د 0 نه تر 3000 سانتیگراد پورې باید وي، چې بیا دا پولیمرایزیشن کیږي او د هغه نه پولی ایتلین لاسته راځي چې داسې یو شکل لري. مګر دلته آزاد اړیکه څه معنی؟ یعنی هم د دې خوا نه امکان لري چې نور مرکب سره، یعنی بل ایتلین هم دې سره یو ځای شي، یعنی ادامه لري هم د دې خوا نه. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته یو خو شرایط مونږ وویل چې تودوخې ته ضرورت لري، بل فشار ته. البته بل د عضوي پاروکسایدونو شتون هم ضروري ده. د عضوي پاروکسایدونو شتون. اوس چې څه رقم د عضوي پاروکسایدونو شتون ضروري ده، د دې فورمول څه ده، د دې میخانیکیت څه ده، دلته کار کوو. ګرانو زده کوونکو، عضوي پاروکسایدونو فورمول چې ده R رابطه C دوه ګونې اړیکه اکسیجن، دلته هم یو اکسیجن، دلته هم C دوه ګونې اړیکه اکسیجن، دلته هم R. دا د عضوي پاروکساید عمومي فورمول ده. دا څه ده؟ یو عمومي فورمول ده. نو کله چې دا پولیمرایزیشن کیږي یا شرایط ورته برابریږي، نو ګرانو زده کوونکو د دې نه رادیکال جوړیږي. دلته مونږ دوه لیکو، بیا R بیا C دوه ګونې اړیکه اکسیجن، دلته هم اکسیجن. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته توازن برابر ده. دوه R دلته لرو، دوه هم دلته لرو. کاربن اکسیجن سره چې دوه ګونې اړیکه لري، یو دوه، هلته هم دوه دانې لرو، بل اکسیجن دوه پوره ده. بل ګرانو زده کوونکو، داسې هم مونږ لیکلی شو دوه R. دا صفر څه معنی ګرانو زده کوونکو؟ دا یعنی رادیکال، چې دلته هم مونږ لیکو، دلته. اوس ګرانو زده کوونکو، همدا رادیکال ایتلین سره یو ځای کیږي، د هغه نه مرکبات جوړوي. ښه ګرانو زده کوونکو، یو R نظر کې نیسو، جمع CH2 دوه ګونې اړیکه CH2. دا څه ده؟ دا رادیکال او دا هم ایتلین. کله چې دې سره پولیمرایزیشن کیږي، نو دلته ګرانو زده کوونکو R رابطه CH2 رابطه CH2 او دلته هم یو رادیکال. دا صفر یعنی الکترون ده، یو الکترون لري، دا رادیکال ده. نو ګرانو زده کوونکو، د دې نه دا جوړیږي. اوس په وروستی پړاو کې، یعنی دا څو مرحله کې امکان لري چې دا بیا یو بل ایتلین سره یو ځای شي. یعنی په څو پړاوونو کې، په آخرنۍ پړاوونو، په آخر پړاو کې څه لاسته راځي، دا دلته لیکو. ګرانو زده کوونکو، په آخر پړاو کې مونږ لرو R رابطه CH2 رابطه CH2، دلته N لیکو. N یعنی دلته دا معلومه نه ده چې څومره ده، شل دانه ده، 50، 90، 100، دا مونږ ته معلومه نه ده. د همدې لپاره مونږ دلته N لیکو. بیا دلته CH2، دلته هم CH2. او بل ګرانو زده کوونکو، دا هم څه ده؟ یو رادیکال. اوس یو دانه ده او یو هم بل R رابطه CH2، دلته هم CH2 N دانه،
دلته هم CH2 دلته هم CH2 بل څه ده؟ دا هم یو رادیکال. نو کله چې دې سره یو ځای کېږي ګرانو زده کوونکو نو په پایله کې څه جوړیږي؟ دلته R ښه ګرانو زده کوونکو دلته دا مثبت علامه له منځه ځي، دا یو الکترون د دې ځای نه یو الکترون د دې ځای نه دواړه یو ځای کېږي او دلته دا اړیکه منځته راځي، یعنې د دې په ځای موږ اوس دا لیکو. ښه R رابطه CH2 دلته هم CH2N بیا څه لرو؟ CH2 دلته هم CH2. اوس دا مثبت علامه له منځه ځي، داسې یو اړیکه منځته راځي. اوس د دې خوا نه شروع کوو. اوس دا CH2 دلته لیکو CH2 بل CH2 بیا څه ده؟ بیا دا لیکو CH2 دا هم CH2N او دا هم R. داسې میخانیکیت لري چې د دې نه پولي ایتلین بیا جوړیږي. وګورئ ګرانو زده کوونکو دا څه ده؟ یو ایتلین ده. د دې څو دانه یو ځای کېږي شرایطو سره چې 250 سانتیګریډ باید تودوخه وي او د 0 نه تر 3000 سانتیګریډ پورې حرارت ته ضرورت لري. ګرانو زده کوونکو دلته ما سانتیګریډ لیکلی، دا اتموسفیر ده. د دې شرایط یو تودوخه ده او بل څه ده؟ فشار. نو د فشار همغه واحد اتموسفیر ده. نو یو ځل بیا د سر نه وایم دلته ګرانو زده کوونکو دا موږ ایتلین لرو، څو دانې یو ځای کېږي، د هغه شرایط دا ده چې 250 سانتیګریډ باید تودوخه موجود وي، د 0 نه تر 3000 اتموسفیر فشار ته ضرورت لري. البته دلته د عضوي مرکب د عضوي پاراکسایدونو شتون هم ضروري ده چې د هغه نه څه جوړیږي؟ پولي ایتلین جوړیږي چې د دې میخانیکیت دلته دا یو عضوي پاراکساید. کله چې دا پولیمرایزیشن کېږي د دې نه رادیکال لاسته راځي چې دلته دا څه معنا؟ یعنی رادیکال یعنی آزاد الکترون لري. دا کولی شي چې یو مرکب حمله کړي، په یو مرکب باندې حمله کړي او د هغه سره یو مرکب جوړ کړي. نو دلته ګرانو زده کوونکو همدا R ایتلین سره یعنی په ایتلین باندې حمله کوي، ایتلین سره یو رادیکال جوړوي. دلته ګرانو زده کوونکو په څو مرحله کې البته هر څومره چې موږ ایتلین ولرو دا کار تر سره کولی شو. بیا بل اخرنۍ مرحله کې همدا R ده، دلته CH2 میتلین N دانه موږ لیکلی، یعنی دا موږ ته معلومه نه ده چې څو دانه، یعنی هر مرکب کیدای شي چې یو تجربه چې موږ تر سره کوو دا فرق وکړي. د همدې لپاره موږ N لیکلی. بیا بل اخره دا یو رادیکال ده، یو بل رادیکال سره همدغه غوندې یو ځای کېږي او بل اخره دلته هم دا آزاد الکترون چې ده دا آزاد الکترونونه دواړه یو ځای کېږي او د دې نه څه جوړیږي؟ یو رابطه یا اړیکه جوړیږي چې دا دواړه یو ځای کوي. نو په آخر مرحله کې د دې نه څه لاسته راځي؟ د دې نه پولي ایتلین لاسته راځي چې د دې هماغه آخرنۍ مرحله دلته ما تاسو ته لیکلی. بل ګرانو زده کوونکو په دې فورمول کې د این قیمت موږ ته معلومه نه ده، یعنی دا ډیر لوړ ده چې کیدای شي تر 100 پورې یا د 100 نه هم زیات شي. دلته هم دا این قیمت څه ده؟ ډیر لوړ ده. پولي ایتلین د هومولوګ پولیمر له ډوله دي. ګرانو زده کوونکو هومولوګ پولیمر څه ته وایي؟ هومولوګ پولیمر هماغه پولیمر چې یو رقم مونومیرونه یو ځای کېږي او د هغه نه پولیمر جوړیږي. یعنی دلته امکان لري چې دوه مختلف مونومیر یو ځای شي د هغه نه یو پولیمر جوړ کړي، مګر بیا هغه چې هماغه مونومیرونه یو وي دا یو ځای شي او د هغه نه پولیمر جوړ شي دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ هومولوګ پولیمر وایو چې دلته هم لیکل شوی له عین مونومیر څخه جوړ شوی وي. نور هومو پولیمرونه هم موږ لرو چې یو پولی وینایل کلوراید ده، بل ګرانو زده کوونکو پولی تترا فلوراید او پولی ستارین چې د رادیکالونو تعاملو پر بنسټ تشکیلیږي. د هغوی فرمولونه څه رقم دي دلته لیکو. البته وینایل کلوراید او بل فلورو تترا فلورو میتلین په اړه تاسو تیره جلسه کې ویلی وو. نو هماغه یو پولی ستارین هم موږ ویلی وو تیره جلسه کې، دا درې واړه د هغوی فرمولونو سره. نو یو ځل بیا دلته لیکم
ښه ګرانو زده کوونکو پولي وینایل کلوراید CH2 مونږ ویلي وو کله چې د ایتلین یو هایدروجن د کلورین په واسطه تعویض شي د هغه نه څه لاسته راځي وینایل کلوراید بیا کله چې پولیمرایزیشن شي د هغه نه څه لاسته راځي پولي وینایل کلوراید نو دلته مونږ CH لرو دلته هم یو کلورین نو دلته یو N لیکو د دې نوم څه ده پولي وینایل کلوراید پولي وینایل کلوراید بل ګرانو زده کوونکو تترافلورومیتلین مونږ لرو تترافلورومیتلین البته پولي تترافلورومیتلین د دې مونومیر تترافلورومیتلین ده کله چې پولیمرایزیشن کیږي د دې نه پولي تترافلورومیتلین جوړیږي چې دې ته مونږ تفلون هم ویلی شو د هغه فورمول CF2 دلته هم یو آزاد اړیکه دلته هم CF2 یعنی کله چې د ایتیلین څلور هایدروجنونه لري هماغه څلور هایدروجنونه د فلورین په واسطه تعویض شي د دې نه څه لاسته راځي پولي تترافلورومیتلین چې دلته مونږ یو N هم لیکو یعنی د دې نوم ده پولي تترافلورومیتلین چې د دې بل نوم څه ده تفلون او بل ګرانو زده کوونکو ستیارین کله چې پولیمرایزیشن کیږي د هغه نه څه لاسته راځي پولي ستیارین چې د هغه فورمول ده CH2 رابطه C دلته هم CH3 او دا هم N البته دلته یو حلقه هم لري د بنزین حلقه ښه ګرانو زده کوونکو دلته هم یو آزاد رابطه د دې نوم څه ده پولي ستیارین دا هم څه دي دا هم هومو پولیمیرونه دي هومو پولیمیرونه څه ته وایي ګرانو زده کوونکو چې د یو ډول مونومیر څخه جوړ شوي وي یو څه وو پولي وینایل کلوراید اول چې مونږ ویل پولي ایتلین وو بیا پولي وینایل کلوراید پولي تترافلورومیتلین او پولي ستیارین درې واړه د هومو پولیمیرونو ډولونه دي ښه ګرانو زده کوونکو نو دا موضوع خلاص شو اوس راځو د پولي ایتلین شکلونه او د دې بیلابیل شکلونه وایي چې څو شکله لري ښه ګرانو زده کوونکو دلته لیکم پولي ایتلین شکلونه څو ډوله دي درې ډوله لري یو دا هم دویم او دا هم دریم ګرانو زده کوونکو یو پولي ایتلین ته مونږ HDPE وایو څه وایو HDPE بل دا LDPE بل دا CPE اوس چې دا مخففات د څه نه اخیستل شوي د دې په اړه وایو HDP چې ده های ډنسټي پولي ایتلین بل دا څه ده لو ډنسټي پولي ایتلین او بل ګرانو زده کوونکو دا د کوم کلمې نه اخیستل شوی کراس لینکډ پولي ایتلین نه اخیستل شوی H های D density P پولي E ایتلین په دې کې L low D density P پولي E ایتلین او په دې کې C cross بل P پولي E ایتلین
یعنی درې شکله لري. های ډنسټي پولی ایتلین څه معنا ګرانو زده کوونکو؟ هغه پولی ایتلین چې لوړ کثافت لري. په دې کې کثافت لوړ کثافت دا ټیټ کثافت، یعنی د دې کثافت څه ده؟ کم. او دا هم یو کلک ماده. کلک ماده های ډنسټي یعنی لوړ کثافت لري. ګرانو زده کوونکو هغه شیان چې د دې نه جوړیږي د هغوی کلک دي. مثلا کوم شیان د دې نه جوړیږي؟ مثلا د شیدو او جوس قوطي، پلاستیکي قوطي چې ده د څه نه جوړیږي؟ د همدې HDPE نه جوړیږي. بل ګرانو زده کوونکو د لو ډنسټي پولی ایتلین چې ټیټ کثافت لري، مثلا دا د پلاستیکي کڅوړو په جوړولو کې د دې نه استفاده کیږي. او بل په CPE کراس لینکډ پولی ایتلین دا چې دا یو کلک ماده ده ګرانو زده کوونکو چې دا مراحل لري ترڅو چې دې ته تبدیل شي. مثلا دا پولی ایتلین داسې جوړیږي چې له دوه څنګ پر څنګ مالیکولونو څخه هایدروجن یو اتوم جلا کیږي، بیا دا دوه مالیکولونه یو بل سره یو ځای کیږي. له دې دوه یو ځای شوي مالیکولونو څخه لاسته راغلی پولیمر د څه شي په نوم یادیږي؟ تړلی پولیمر. کراس لینکډ یعنی تړلی پولیمر چې دا د HDPE نه هم دا څه ده؟ کلک او مستحکم ده. ښه ګرانو زده کوونکو نو دا و زموږ موضوع چې موږ د دې د پولی ایتلین شکلونه وویل چې درې شکله لري. دا چې دا لوړ کثافت معنا لري، دا ټیټ کثافت او دا بله کلک ماده ده. ګرانو زده کوونکو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. تر بله جلسې ښه وخت. خدای پامان.